بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن سه شنبه ده د روان مریض کال د لیندۍ 14 او د 2014 میلادي کال د دسمبر 8 په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د نټو لخوا په افغانستان کې د اصلاحاتو او پرمختګونو ارزونه. زموږ غونډه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ په څرنګوالي پای ومومي. موږ به د افغانستان د امنیت لپاره خپلې قوي ژمنې بیا تازه کړو. د فساد ژورې ریښې او په خلکو حکومت یې ناوړه اغېز. سایر منابع عایداتی و فسادزا غالباً بستگان و نمایندگان مقامات و زورمندان محلی یا مرکزی جا گرفته و چه کارهایی که نمیکنه. او د روسیې او چین لخوا د سوریې په حلب کې د اوربند وړاندیز ویتو کول. د خبرونو تفصیل زه زمریالی عباسین یم. نیټو په افغانستان کې په افغان دولت کې د اصلاحاتو ارزونه کوي. افغان چارواکو نیټو نړیوالو ته ژمنه ورکړې وه چې د قانون په واکمنۍ ټاکنیزو اصلاحاتو او اداري فساد سره په مبارزه به تمرکز وکړي. د نیټو عمومي منشي په برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل په افغانستان کې د ثبات او سوکالۍ لپاره اصلاحاتو ته جدي اړتیا ده. د نیټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو رسمي غونډه نن د کابل په وخت 15:30 دقیقو پیل شوه. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پیل کې د دغه سازمان رئیس ینس ستولتنبرګ ویل چې ناټو غواړي په افغانستان کې د اصلاحاتو ارزونه وکړي. هغه ویل چې د غونډې په وروستۍ ورځ به د ناټو غړي هیوادونه له افغانستان سره د امنیت په برخه کې خپلې ژمنې تازه کړي. ناټو په ځانګړې توګه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر څخه د اصلاحاتو په هکله د سپیناوي تمه لري. زموږ غونډه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ په څرنګوالي پای ومومي. موږ به د افغانستان د امنیت لپاره خپلې قوي ژمنې بیا تازه کړو. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به په دې هم خبرې کیږي چې څنګه کولی شي له داعش سره مبارزه چټکه او لا اغېزناکه کړي. د ناټو ټول غړي هیوادونه له داعش سره په مبارزه کې شریک دي. موږ د جولای په میاشت کې پریکړه وکړه چې له داعش سره به خپله مبارزه چټکه کړو. تر دې مخکې د ناټو چارواکو ویلي وو چې د افغانستان له کړکېچن امنیتي حالت څخه خبر دي او حالات له نږدې څاري. د ناټو مشران وایي دوی ځکه په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي چې طالبان او نورې سختدریځې ډلې لا هم په دغه هیواد کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. په برسلز کې د افغانستان په اړه وروستي حالات څنګه دي او دغه راز د نیټو غړو هیوادونو په دې اړه څه نورې نوې څرګندونې کړي. زموږ همکار شریف حسنیار همدا شیبه راسره له برسلز څخه په لیکه دی. حسنیار صاحب تاسو ته سلام او درناوی وړاندې کوم. وروستي جزئیات په عین حالت کې موږ ولیدل چې یو ځل بیا هم یان ستالټنبرګ په څو نورو مواردو هم جزئیات وړاندې کړل. غواړو له تاسې واورو چې آخري موارد څه دي. تشکر عباسین شما و سلام به بینندگان تلویزیون آریانا و آریانا نیوز. قسمی که شما هم دیدین دقایق پیش کنفرانس یا نشست عمومی ناتو در شهر بروکسل به گونه رسمی آغاز شد و در کل ناتو پیش از این نشست در یک کنفرانس خبری حضور یافت و این کنفرانس در 3 مورد این نشست در 3 مورد مشخص میچرخه و این مورد بحث و گفتگو قرار میدن و مسئله روابط ناتو با اتحادیه اروپا است و مسئله اوکراین است و همچنان موضوعات مربوط به افغانستان که قرار است روز چهارشنبه فردا سر از او بحث و گفتگو صورت بگیرد. چیزی که دبیر کل ناتو در این نشست خبری گفت این است که ناتو برای 1 سال دیگر ماموریت خود در افغانستان سرش فکر میکنه که چگونه باشه و همچنان تعهدات را که در نشست وارسا به حکومت افغانستان دادن ناتو او را سرش بحث میشه و به نحوه پیشرفت از او گپ زده میشه و ای که چگونه بتانه دو طرف از او به گونه مؤثر استفاده کنه رویش بحث و تبادل نظر صورت میگیره و همچنان از افغانستان صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در این نشست اشتراک کرده و اما تعهد حکومت افغانستان به اصلاحات در نهادهای حکومتی افغانستان، مسائل حقوق بشر، مسائل حقوق خانوار را بر ناتو بیان میکنه و
آمادگی خود نشان میده حکومت افغانستان و این گزارش خود به گونه میده به ناتو که دستاوردهایشان چی بوده و پلانها و برنامه‌هایشان چی است. هغه مسایل ښاغلی حسنیار چې دغې ناستې له پیل څخه مخکې هم د اندېښنې وړ او ډېر بحثونه هم پرې کېدل دا و چې ګڼ شرایط افغان حکومت ته وړاندې شوي چې باید هغوی پوره کړي وو. له هغې جملې څخه د بشري حقونو وضعیت، د اداري فساد پر وړاندې مبارزه، دغه راز د ښې حکومتوالۍ مسله او د ټاکنیزو اصلاحاتو موارد تر ټولو مهم و. آیا کومه جدي څرګندونه په دې برخه کې رامنځته شوه؟ ځکه اوس دلته په افغانستان کې په حکومت نیوکې ډېرې دي، ویل کېږي چې په دې برخه کې چندان پرمختګ نه دی شوی. خب چیزی که بسیار زیاد مهم است به ارتباط به سوال شما این است که کدام معیار بسیار واضح و روشن از ارزیابی از افغانستان وجود نداره متاسفانه و قرار است که در این نشست حکومت افغانستان از تعهدات را که در نشست وارسا و نشست بروکسل داشت با جامعه جهانی گزارش به قسمی که پیشتر هم ذکر کردم، ای که دیده شده که گزارش حکومت افغانستان از تعهداتشان در قبال اصلاحات خوب، حکومتداری خوب، اصلاحات نظام انتخاباتی و مسائل حقوق بشری و حقوق زنان چقدر قابل قبول اتحادیه اروپا و همچنان اعضای کشورهای عضو ناتو صورت میگیره یا قرار میگیره. این بحث است که هنوز تا بال انجام نشده و من پیشتر شما را عرض کردم که دقایق پیش نشست به گونه رسمی آغاز شد. ډېره زیاته ونکړو حسنیار صاحب، په راتلونکو خبري ساعتونو کې به هم د برسلز د ناستې په اړه له تاسې وروسته جزئیات واخلو. تشکر شما. راسره له برسلز څخه په لیکه زموږ همکار شریف حسنیارو څرګندونې تاسې واورېدې او دا غونډه ژر پیل شوې ده. په دې کې نور موارد هم د راوتو په حال کې دي، خو هغه څه چې تر دې مهاله شته دي دا دي چې په برسلز کې د نیټو د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې افغان چارواکي هڅه کوي نړیوال په پاکستان راوستو ته فشار راوستو ته وهڅوي. دغه هېواد له ترهګرۍ څخه له ملاتړه لاس نه اخلي او حکومت به لا هم پر همدې ټینګار کوي. د بهرنیو چارو وزارت سرچینې بیا وایي په دغه غونډه کې به د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د اصلاحاتو او امنیتي وضعیت په هکله نړیوالو ته وضاحت ورکړي. له ورڅخه غونډې وروسته یو ځل بیا د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې راغونډېږي. د غونډې په یوه برخه کې به د افغانستان په مسایلو هم خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې دغې غونډې ته تللی ګډونوالو ته به د امنیتي وضعیت سربیره له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د شویو پرمختګونو ریپورت هم وړاندې کړي. پالش‌های اصلی خشونت در بیرون از افغانستان هم باید بهش چاره اندیشیده شود. این دیدگاه دولت افغانستان واضح از جامعه جهانی را میفهمه و می اساس تاکید بیشتر ما به است که ما بیشتر روی دستاوردهای خودمان هم میخوایم بیشتر تاکید بکنیم که ما چه دستاوردهایی داشتیم که به اساس از ما بیشتر بتونیم همکاری و همبستگی متحدان استراتژیک خود در ناتو با خودمان داشته باشیم. افغان امنیتي ارګانونه تمه لري چې په دې غونډه کې به د ناټو غړي هیوادونه په پاکستان د فشار راوستلو لپاره سلا وکړي ترڅو دغه هیواد د ترهګرو له ملاتړ څخه لاس واخلي. بالای پاکستان بخصوص بالای حکومت پاکستان فشارهای لازم ایجاد شده تا اینکه پاکستان و استخبارات پاکستان از تروریسم پروری و از آنچه که در پاکستان برای تربیه و تجهیز تروریست‌ها میگذره دست برداره و تا اینکه ما به یک صلح و ثبات برسیم. تر دې مخکې د ناټو غړو هیوادونو په وارسا کې له افغان پوځ سره د میلیارډونو ډالرو مرستو ژمنې وکړې او په مقابل کې له افغان چارواکو وغوښتل چې د قانون واکمني غښتلې کړي او اداري فساد له منځه یوسي. له اداري فساد سره په مبارزې باندې لا هم په افغانستان کې اندېښنې دي په داسې حال کې چې حکومت په برسلز کې دې ته ټټر وهي چې دوی به د ښې حکومتوالۍ په برخه کې لا ډېرې لاسته راوړنې ولري او درلودلې هم دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مسؤلین وایي حکومتي څوکۍ ویشل شوي او وړتیاوې په پام کې نه نیول کېږي. د دغې ادارې د مسؤلینو په باور قومي سیمه ییزو ژبنیو او ډلبازیو حکومت او خلکو ته سخت زیان اړولی دی. د دوی په وینا په ګمرکونو، ترانسپورټ، سوداګریزو بندرونو او د عوایدو په سرچینو کې د لوړپوړو چارواکو او محلي زورواکانو خپل خپلوان په دندو ګمارل شوي دي او دا په خپله فساد ته زمینه برابروي. پام وکړئ ریپورټ ته. اداري فساد او د څوکیو ویش حکومت او خلکو ته سخت زیان اړولی دی. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مسؤلین وایي چې وړتیاوې په پام کې نه دي نیول شوي
او څوکۍ د لوړپوړو چارواکو او سیمه ییزو زورواکو په خپلوانو ډکې شوي دي. در گمرکات و ترانسپورت و بنادر تجارتی و سایر منابع عایداتی و فسادزا غالباً بستگان و نمایندگان مقامات و زورمندان محلی یا مرکزی جا گرفته و چه کارهایی که نمی کنند. ښاغلی فخري ټینګار کوي چې په دولت کې دننه باید داسې تخنیکي او مسلکي هسته رامنځته شي چې مقطعي هسکې او ټیټې پرې اغېز ونه کړي. په همدې وخت کې د ښه حکومت په برخه کې د ولسمشر سلاکار احمد ضیا مسعود وایي چې حکومت باید خپلې کمزورتیاوې او د قوت ټکي پیدا کړي او د حل په لارو فکر وکړي. با وجود اینکه مسائل ناامنی، موضوعات بی‌ثباتی سیاسی، قاچاق مواد مخدر، کم بودن تعهدات ملی در خود نهادهای حکومتی، مسائل قومگرایی، موضوعات فساد سیاسی و داها عوامل بازدارنده دیگه که مانع از این میشه که کشور ما باز هم از یک مرحله اقتصادی و اجتماعی وارد یک مرحله دیگه شود. خوشبختانه فرصت‌های بسیار خوب هم وجود داره که ما بتونیم از این موانع عبور بکنیم و کشور وارد یک مرحله جدید بسازیم. په حکومت کې اداري فساد او بیروکراسي هغه مسایل دي چې د جګړې سربیره د افغانانو په ژوند ناوړه اغېزه کړې او نړیوالې هم اندېښمن کړي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ملي یووالي د حکومت رهبرانو له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی دی. د تخار د دینی عالمانو مشر وایي چې ښځې تر ټولو بې حیا دي. دا خبر په آریانا نیوز کې دوام لري، خو په آریانا کې وقفه اخلو. د تخار د دینی عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالصمد وایي په نړۍ کې ښځې تر ټولو بې حیا دي. هغه په تخار کې د معلولینو په یوه غونډه کې ښځو ته په خطاب کې وویل ستاسو غوندې طایفه وجود نه لري. د هغه دا خبرې د ښځو له تند غبرګون سره مخامخ شوې چې وضعیت یې په دې ریپورټ کې دی. دلته ښځې او نارینه سره راټول شوي تر څو د معلولینو ستونزو ته رسیدګي وکړي، خو د علماو د شورا رئیس مولوي عبدالصمد د میرمنو د څرګندونو په غبرګون کې ناڅاپه میرمنې په نړۍ کې بې حیا طایفه ګڼي او هغوی ته سپکې او توهین‌آمیزې خبرې کوي. امتیاز تو در کجا هست؟ خواهر عزیز، تو در اینجا نان خوردن آمدی گپ زدن؟ خب کو یک کمی اینقدر بی‌حیای کمی زن طایفه از دنیا هیچ کسی نیست. امین بیشتر از این صحبت نمی کنیم. د دې څرګندونې په غونډه کې د یو شمېر میرمنو اعتراضونه راوپارول. دیوبندی که دفاع کنن همیشه زنها را توهین تحقیر میکنن. آیا تو مولوی از دامن یک زن پرورش نیافتی؟ از دامن یک زن به دنیا نیامدی؟ از کدام خبر که پیغمبر تو به دنیا آمدی؟ آیا پیغمبر خدا از دامن یک زن به دنیا آمده یا خیر؟ آیا تو بندی خدا هستی یا خیر؟ چطور میتوانی به رسول خدا توهین کنی؟ تو از دامن یک زن بی‌حیا به دنیا آمدی چطور؟ د ښځو پر وړاندې د یو شمېر علماو دا ډول څرګندونې او د هغوی لخوا له ترهګرۍ ملاتړ تل له سختو نیوکو سره مخ شوي دي. په وروستیو کې د حج او اوقافو وزیر هم ویلي و چې په جوماتونو کې د یو شمېر علماو خبرې د خندا وړ دي. لږ ځنډ وروسته څو بهراني خبرونه هم در وړاندې کوو. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو لنډ بهراني خبرونه. روسیې او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د سوریې په جنګ ځپلي حلب ښار کې د 7 ورځو اوربند غوښتنه کوله. دا شپږم ځل دی چې روسیه د سوریې په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شوی پریکړه لیک ویټو کوي. روسیه او چین وایي چې دغه پریکړه لیک یې ځکه رد کړی چې د ارزونې لپاره یې د امنیت شورا له اصولو سره سم غړو هیوادونو ته 24 ساعته وخت نه و ورکړل شوی تر څو یې پر وروستۍ بڼه او ژبه هوکړه وشي. خو امریکایي چارواکي د روسیې دا استدلال یوه پلمه بولي او وایي روسیه غواړي په حلب کې د سوریې د حکومتي ځواکونو بریاوې خوندي کړي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر کرافت امنیت شورا ته وویل روسیه د ستونزې د حل لپاره غوروي ته د کتنې هیڅ لیوالتیا نه لري. ښاغلي رای کرافت زیاته کړه چې 5 ورځې وړاندې په امنیت شورا کې له غړیو هیوادونو وپوښتل چې په حلب کې روان وحشت څنګه ختمېدی شي. خو په وینا یې روسیې او د هغه کم شمېر لارویانو وښودله چې دغې پوښتنې ته د ځواب ویلو هیڅ راز لیوالتیا نه لري. حلب د سوریې اقتصادي مرکز و خو کورنۍ جګړې سخت وران کړی دی.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا د سفیر په وینا روسیې د موضوع په حل کې لا ښکېلېدو ډډه وکړه او د امنیت شورا له نورو غړو سره د خبرو اترو پر ځای په دې خوښه ده چې پر حلب د بشار الاسد د بریدونو ملاتړ وکړي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر بیا وایي په امنیت شورا کې رایه اچونه باید په جنوا کې د امریکایي او روسي کارپوهانو تر جوړېدونکې غونډې پورې ځنډول شوی وای. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې او د لاس انجلس پولیس وایي چې د یونیورسل په ښار کې امنیتي تدابیر وروسته له هغه زیات کړي چې د یو بهرني ګواښ کوونکی پیغام ورسید. پولیس ویلي چې ناپېژانده کس په عمومي لاین هغوی ته زنګ وهلی او ویلي دي چې د یونیورسل ښار عمومي سټیشن یو هدف و. که څه هم ورته ګواښونه کله کله کیږي خو پولیسو د دې لپاره دا موضوع افشا کړې چې ګواښ کوونکي کس ویلي و چې حمله به نن یعنې د دسامبر په 6مه کیږي. د افغانستان د تازه میوو صادرات 10% ډیر شوي دي. دا خبر ته لږ ځنډ وروسته ملتیا مو وکړئ. د خبرونو دوام. د تازه میوو صادرات له 25 تر 10 سلنه ډیر شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي د سړو خونو په جوړېدو او بازار موندلو سره د میوو صادرات ډیر شوي دي خو ځینې میوه پلورونکي د میوو پر صادراتو خوښ نه دي. دا د کابل ښار د میوو مارکیټ دی کوم ځای کې چې د هېواد میوې بسته‌بندي کېږي او بهر ته د صادراتو لپاره برابرېږي. خو لیدل کېږي چې دغه میوې د صادراتو پر ځای د واټونو په غاړه کې په ټیټې بیې پلورل کېږي. انار صادراتی که خارج و صادر میشه صادر نشده از خارج و داخل افغانستان انار و یا دیگه میوه ها وارد میشه صادر نه صادرات بیخی بند است. فروشات ما نسبتاً از پارسال که امسال بسیار کم شده است. نه صادرات است نه واردات است. صادرات نداریم. امسال بسیار سودا خراب شده است. میوه افغانستان به خلاصی نمیشه که از ایران میوه ایجا ضربه میخوره، از چین میایه، از بسیار مملکت ها میوه. د هېواد میوې په نړۍ کې له ښه شهرت او کیفیت برخمنې دي خو د ساتلو په برخه کې ستونزې شته چې میوه پلورونکي اندېښمن کړي دي. کارخانه تک برق نداره در خود شهر کابل نیست در طرف پیرامن شمالی نیست در قندار و در میدان شهر است و هم برقای دیزلی کفایت نمیکنه. اصلا ما کدام سردخانه و کدام نگهداشت از این نداریم که میوه افغانستان در وقت مناسبش و مو قیمتی که مناسب است در قیمت به فروش برسه. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین بهرنۍ هېوادونو ته د تازه میوو د صادراتو ډېروالي خبر ورکوي. امسال خوشبختانه صادرات ما به نسبت به سال 6 ماه سال اول گذشته خوبتر بود. در 6 ماه ما در حدود 25 الی 30% افزایش داریم مشخصا در بخش صادرات میوه تازه. کابل ښار کې میوه پلورونکي وایي چې ترانسپورتي ستونزې د ساخونو کموالی او لوړ مالیات د دوی عمده ستونزې دي. په کابل ښار کې پیاز پلورونکي وایي سږکال د پیازو حاصلات ډېر و ځکه په ټیټه بیه پلورل کېږي. دوی وایي ګاونډیو هېوادونو ته هم د پیازو قاچاق کېږي خو په وینا یې د کرنې او مالدارۍ وزارت د دغې ستونزې په مخنیوي کې پاتې راغلی. دوی وایي کومې سړکونه چې د پیازو د ساتنې لپاره جوړې شوي مالکانو ته ورکړل شوي دي خو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د ستونزې د حل لپاره یې جدي هڅې پیل کړي دي. نور حال یې د اسلام حجاب په رپورټ کې وګورئ. نن سبا یې بیه خورا لوېدلې ده خو پلورونکي یې وایي چې ګاونډیو هېوادونو ته یې قاچاق پیل شوی او هغه ورځ هم لرې نه ده چې په بیو کې د پام وړ لوړوالی راشي. دوی وایي د پیازو سږني حاصلات ډېر وه ځکه یې بیه را لوېدلې ده. تجارت ما سردخانه نداره، انبارخانه نداره، پیازا در پاکستان قاچاق میشه و دوباره پس سر خود ما به قیمت گزاف فروخته میشه. دولت توجه نمیکنه، این پیاز ما ارزان شده بیخی در پاکستان قاچاق میره و از زون پس قاچاق میآید سری ما پس قیمت فروخته میشه مال خود ما. این در این حالت هستیم. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږکال هېواد کې 140,000 ټنه پیاز تولید شوي او د پیازو د اوسني بازار د کنترل لپاره دوی لاس په کار شوي دي. ما از 2 سال به این طرف قادر به این شدیم که بیش از 1870 ذخیره‌گاه پیاز و کچالو را در ولایت‌های بامیان، کابل و پروان
احداث بکنیم. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې په پروان، کابل او بامیانو کې د پیازو او کچالو د ساتلو لپاره 1870 سړکونه جوړې شوي دي. خو دوی وایي دغه سړکونه د کرنیزو تولیداتو زیاتوالي ته په پام سره بسنه نه کوي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې. یو امریکایي ډالر 6.8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 4 افغانۍ 40 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، 1000 ایراني تومان 12 افغانۍ 20 پوله او 10 پاکستاني کلدار هم 614 افغانۍ.